وَإِذْ قُلْتُمْ او هر کله چې تاسو وی یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر مونږ هرگز صبر نشو کولای علی طعام واحد په خوراک یو باندې یو قسم فدع لنا فس دعا وکړه مونږ لپاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې پیدا کړي زمونږ لپاره مما تنبت الارض کوم سیزونه چې راټوکېږي په ځمکه کې من بقلها لساګونه وقسائها او بادرنګ وفومها او غنم وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال اتستبدلون الذي وی موسی علیہ السلام چې تاسو اخستل غواړئ هغه هو عدنا بالذي چې کوم ډیر معمولی دی په بدله د هغې کې هو خیر کوم چې ډیر غوره دی اهبطوا لاړ شئ مصرا یو ښار ته فعنا لکم هلته به تاسو دپاره ما سألتم کوم چې تاسو غواړئ وضربت او واچولی شو علیهم الذلة په دوی باندې ذلت والمسکنة او محتاجی وباءوا بغضب من الله وغوی اختشل په غضب کې د الله د طرفنا ذالک دا بعنهم په دې وجه چې هغوی کانو یکفرون چې انکار کولو بعایات الله د الله په آیتونو ويقتلون النبیین او قتلول بی نبیان بغیر الحق پناحقا ذالک دا بما عصو په دې وجه چې هغوی نافرماني کړې وه وعصو وکانو یعتدون او حد نه به زیاتېدله ان الذین بېشکه کوم خلق آمنو چې ایمان یې راوړی والذین او هغه چې یهودیان شول هادو والنصارى او چې نصاریان شو او عیسایان شو والصابعین او صابیان شو من آمنا هغه چا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل وکړو نیک فلهم هغوی دپاره اجرهم د هغوی دپاره اجر دی عند ربهم د هغوی د رب سره ولا خوف او نه به وي څه ویره علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي وإذ اخذنا هر کله چې واخیسته مونږه میثاقکم کلکه وعده ستاسو نه ورفعنا اوچت مکړو فوقکم الطور د تاسو دپاره کوی طور غار د تاسو د پاسه خذوا ما آتیناکم چې ونیسئ کوم چې هدایت کړی هغه چې درکړی دی تاسو ته بقوت په مضبوطۍ سره واذکروا او یاد ساتئ ما فیه څه چې په دې کې دي لعلکم چې تاسو تتقون چې پرهیزګار جوړ شئ ثم بیا تولیتم تاسو مخ واړولو من بعد ذلک پس لدینا فلولا فضل الله پس کچری نوی فضل د الله فتاسو ورحمته او د هغې مهرباني لکنتم نو شوی به تاسو من الخاسرین تاسو د نقصان موندونکو نه ولقد علمتم الذین اعتدوا بېشکه پوی د تاسو باندې هغه کسان چې زیاتې کړی وو منکم له تاسو نه فی السبت په سبت په باره کې فقلنا پس وویل مونږه لهم هغوی ته کونو چې جوړ شئ قردتن بیزوګان
خاشعين ذلیلان.